علما لیکي لکه څنګه چې لمونځ فرض دی، روزه فرض ده، حج فرض دی چې سړی واک ولري، طاقت ولري، قدرت ولري، دولت ولري، دا ترا زکات چې څوک مال لري د زکات فرض دی، داسې فرض دی لکه څنګه چې د لمانځه په قضا کولو سره سړی ګناهګاریږي، د روزې په نه نیولو سره طاقت لري روزه نیولی سي بیا هم نه نسي، په دې باندې سړی ګناهګاریږي، دا ترا د زکات وس لري، دولت لري، زکات نه ورکوي، په دې باندې ګناهګاریږي. د زکات نه ورکولو آفت مصیبت دنیا کې هم سته، په آخرت کې هم سته. دنیا کې خدای علی پیغمبر علیه السلام فرمایي من ادى زکات ماله فقد ذهب عنه شره، څوک چې د خپل مال زکات ادا کړي د مال د شر څخه محفوظ شي. دا مالم یو شر لري، مصیبت لري. گزارش دادی چې دا مال موږ صفا کړو. ګنده مال انسان ته نقصان رسي. د زکات مال چې ستا په مال کې پاته سو دا خپل اثر ضرور ښکاره کوي. لہذا گزارش دادی مسلمانانو سره چې حساب به د کره کره حساب کوي. د مظلوم، د خوار، د غریب هغه حق زکات د الله فرض کړي فریضه به ضرور ادا کوي، ورنه د دې مصیبت په دنیا کې هم شته، په آخرت کې هم شته. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم چا د خپل مال زکات ادا کړي من ادى زکات ماله فقد ذهب عنه شر، شر ځنې ولاړ، بیا د دې مال د شر څخه محفوظ. ځینې خلک هغه چې مال ته حساب وکړي په زما د مال 15 لک روپۍ زکات شو، 15 لک به زه زکات ورکوم، او دې ته حساب نه کوي الله بنده چې الله رب العالمین 1 کروڑ روپۍ درکوي، د 1 کروڑ روپۍ څخه چې 2.5 لک روپۍ وباسي دا 2.5 لک بیرته نشي درکولی. الله په دې قدرت لري چې تا ته 2 کروڑ روپۍ درکړي دي، د الله 10 لک روپۍ چې زکات ته ځین باسي دا نشي درکولی. او دې ته نه ګورې چې کم الله 2 کروڑ 3 کروڑ روپۍ درکړي دي، 2 لک 3 لک 15 لک روپۍ درکړي دي، دغه الله یې په 1 منټ کې بیرته در اخیستلی هم سي. هو الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اخ دومره زورور ذات دی چې اوس دا غرونه څومره وزن لري، دا مځکه به څومره وزن لري چې یو حکم ورته وکړي زلزله فورا زلزله سي، د آبادي به په 15 منټه کې ختم سي تس نس. بیا به دا نه ووایي چې دلته څوک آباد سوي دي که یا. په دې وجه عزیزانو عرض گزارش دا دی زکات دا یو فریضه ده د الله د جانب، پوره پوره حساب او په دې باندې مال محفوظه کیږي، په دې باندې مال محفوظه کیږي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات، خپل مالونه په زکات محفوظه کی. وداووا امراضکم بالصدقه، پیغمبر علیه السلام وایي د خپلو بیمارانو د ناجوړیو د بیماریو د مرضو علاج په صدقه وکړي. موږ هغې چې بیماري راسي فورا ذهن ځي هسپتال و ډاکټر ته، او الله بنده بیماری کم ذات راوستې ده، یو ور دغه دروازه وټکو. د ډاکټر دروازې ټکولو څخه مخکې چې کم ذات کم الله بیماری راوستې ده یو ور دغه دروازه وټکو، هلته فریاد وکړه، هلته سوال و منت زاری وکړه چې ای الله بیماری تا راوستې ده ته به یې لرې کړې. پیغمبر علیه السلام فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات، خپل مالونه په زکات محفوظه کړئ. وداووا امراضکم بالصدقه، د خپلو بیماریو د مریضیو د ناجوړۍ علاج صدقه باندې وکړئ. په مصر کې یو غټ تاجر هغه ته بلډ کینسر سو، د وینې کینسر سو، هسې د هغې د یو عام دغه ناجوړۍ دپاره هسپتال ورلی، ریزلټ چې رالی، ریپورټ چې رالی ستا د بلډ کینسر دی، هغه اریان سو بلډ کینسر ما بل لیبارټري له ولاړي، بلې له ولاړي، د مصر چې کوم غټ هسپتال و غټ ډاکټر و هلته ولاړي، لیبارټري ریپورټ چې رالی جی ستا بلډ کینسر دی، د وینې کینسر دی. د مصر په لیبارټري اعتماد نه و، امریکې له ولاړي، په امریکا یا په برطانیه کې بهر ملکو کې چې کوم غټ هسپتالونه و د کینسر هلته معاینه او ټیسټ د وینې وکړي، هغه هم ریپورټ رالی چې جی ستا خطرناکه کینسر او ستا زیات یو 6 میاشتې زندگی، 6 اوه میاشتې زندگی د هغه بعده
ستا زندگی بیکاره ده، که ژوندی هم یې نیم ځان به دې وي. اوس دا سړی پریشانه سو، روپۍ د خدای دربدو لري، په عربو ډالر لري، دلته زندگی جواب ورکړي. بس عزیزانو دا زندگی ډېر غټ نعمت دی، دا روغ صورت ډېر غټ نعمت دی. موږ پښتانه وایي روغ صورت بچي دی. اوس دا سړی پریشانه سو چې دا دونه دولت، دا دونه سرمایه، دا دونه په عربو خربو جایدادونه او روپۍ او ډالر چې رالی. یو ورځ بازار کې ګرځي، بازار له رالی، ډاکټر ورته ویل تاسو ته معلومه ده د کینسر سړي دپاره غوښه زار، خاص کر د غویې غوښه. نو چورت یې ووایي چې رالی مصر لا څه علاج معالجه به خود ورکړي، چې خپل وطن له رالی مصر له رالی، چورت یې ووایي چې هغه یې مرې. موږ پښتانه وایي ځم مې شور هغه کار در دې تېر دی. ته راسه دا د غوایې کباب یا غوښې او د پسه دا خو مضبوطې ورځ خو وخوره. چې رالی کسایي له کساب له رالی، کساب غوښې ماتوي، د کساب که تاسې لیدلي غوښې ماتوي یا کچره زنجلا کې هلته یو ځای په ټپ کې غورځي، اډونه غورځي. هلته یو بوډۍ زنانه ولاړه ده، کساب چې غوښې ماتې کړي د اډ یو څوکه، یو اډ یو خاشه یا وازګه هغه پاته سي، هغه هلته کچره وغورځي ټپ ته، زنانې سره شاپر ول تیلی ورسره د زر زر هغه کچره راواخلي تیلي کې واچي. دی ورله رالی او مورکۍ دا څه کوې؟ هغه ورته خپل کار کوه بابا. وایي نه ته راوښې دا ولې ټوله څه کیسه ده؟ هغه ورته وویله چې زه کونډه یم، یو ځوان زوی مې و، د هغه ځوان زوی 2 بچان او 2 لوڼې کوچني کوچني ماشومان ماته پاتې سوي دي، خاوند مې وختي لا مړ و، دغه ځوان زوی مې تکیه وله، دا به د کور یو آمدن یو مزدوري به یې کوله، ماښام له به موږ له روزي راوړله. هغه زوی مې مړ سو، وفات سو. په کور کې د روزي او د کاروبار څوک نه لرو. د ماشومانو بچانو ډېره تنګه کم نم څومه ورځ ده چې مورکۍ غوښې راکه او غوښې راکه، نو مجبوره سولم رالم کساب ته ودرېدم. د کساب دا کومې کچرې اډونه دا زه راواخم، دیګ ته ور واچوم، څه اوبه ور واچوم، هغه شوروا یې د بچانو ته ورکړم، یو څه یې په یمن کړم. سړي چې چورته ووایي چې دومره دولت الله در کړی، د دونه دولت کې ستا سره دغه یو خاندان هغه نسي، هغه یې ځي د دې دنیا سي. نو مورکۍ ته ویلو دا تیلی کښېږدي، کساب ته ول دا غوښې راواخله، میده کړه، ښه ډېرې غوښې هغه ودې زنانې ته ورکړي، وایي دا واخله. او بیا یې ودې زنانې ته وویل، ودې کساب ته یې وویل، ول دا سپین سر یې وپېژنه، هر وخت هره ورځ چې درله راسي چې هر څومره غوښې وړلې زما سې کټوه، دې ته به غوښې ورکوې. تناره والا ته وویل دا زنانه سهار و ماښام تاله راځي چې څومره ډوډۍ یې په کار وله، څومره حساب یې د میاشتې جوړېدي زه یې در کوم، یو روپۍ له دې به نه اخلي. پرچون دکان والا ته وویل برا غوړي ورځي دا زنانه درله راځي چې څومره غوښتې د میاشتې حساب زه در کوم. بوډۍ غوښې ویوړې، سړی ولاړې، دکاندارانو سره خپل نمبر خپل حساب ولیکي، میاشته بعد راځي حساب ورکړي، میاشته یو میاشته حساب ورکړي، دومره پیسې سوي دي هر دکاندار ته ورکړي، کساب ته ورکړي. او زنانې روزانه هغه غوښې وړي. یو نیمه میاشته بعد دې سړي په خپل جسم کې قوت محسوسه، هغه د کینسر د ناجوړۍ چې کم تکلیف ولو دته، هغه کمزوري او ضعف ولو، هغه بېهوشي و، هغه چې نه محسوسېدی. چورته وایي دا څنګه؟ پخوا به ډوډۍ نه سو خوړلی، اوس ډوډۍ مضبوطه خوړلی سي. د مصر غټ هسپتال لیبارټري له ورغلي، هلته خپل ټیسټ وکړي، لیبارټري ورته وویله ستا په 100 کې 0% کینسر دی، کینسر نشته ستا. حیران سو چې دا څنګه کیسه ده؟ ما ته خو ډاکټرانو ویلي وو چې ستا 6 میاشتې زندګي ده. نو په دې به هغه نه وکړي، اطمینان نه اوس بېرته ولاړې امریکا او کم بار ملک ته چې تللی وختي علاج دپاره. هلته چې ورغلی هغو چې د ده ټیسټ د وینې سمپل واخیستی، ټیسټ رپورټ رالی، او ډاکټران ټوله را یو ځای سو. ده ته ورته راسه چې ورغلی، وایي تا چیرې علاج کړی دی او څنګه علاج دی کړی؟ وایي خیر، وایي ستا مخکې ډېر خطرناک کینسر و، ستا د جسم وینه به ټوله
په څو واره بدلېدله بیا که ستا یو څو زندګي دا اوس ستا هغه سړی که بل یې بدل سوی 1 کینسر ستا نسته تا کم علاج کړی دی موږ هم د کینسر مریضان راځي د خیر کار دی موږ ته هم راوښیې دا کم علاج چې تا کړی دی نورو مریضانو ته به موږ ورکوو د ورته ما د علاج کړی دی چې په هغه باندې ته ایمان و یقین نه لري ما داسې علاج کړی دی چې هغه علاج هغه میډیسن هغه دوایي تاسو سره نسته وایي څنګه بیا خپل داستان او خپل واقع ورته سنا کړو عزیزانو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي حسنو اموالکم بالزکات موږ هغې نو چې زکات سره دی کي د دا خیال دی چې دا مې نو ډېره بیداري وکړل بس مولوي صاحب خدای زما سره حساب نه کوي زه هم حساب نه ورسره کوم په دې وجه عزیزانو پیغمبر علیه څوک دا غواړي چې زما مال محفوظ سي رسول الله فارموله ښولې ده حسنو اموالکم بالزکات څوک دا غواړي چې زما مصیبتونه لرې سي زما بیماریانې الله لرې کړي ماله چې کومې آسماني پریشانیانې را روانې دي مصیبتونه هغه لرې کړي نبی علیه السلام وایي داو امراضکم بالصدقه خپل بیمارانو خپل ناجوړي او د مریضۍ علاج په صدقه باندې وکړي موږ ته نه ده معلومه سبا زما سره کومه حادثه کېږي د نن صدقه کم مصیبتونه په مخه وړي لرې کوي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث په یو ټکي کې ښولید داو امراضکم بالصدقه په صدقه باندې خپل امراض خپل بیماریانې خپل مصیبتونه او ناجوړیانې لرې کړي د دې علاج وکړي ګزارش مې دا کوي چې زکات هغه د دې دنیا فایده هم ده او د آخرت هم فایده ده زکات چې څوک صحیح نه ادا کوي د دې دنیا مصیبت هم دي د آخرت هم دي د آخرت چیش دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم سړی زکات نور کی په میدان محشر به دا د مال او دولت یو غټ شاماران یو غټ ماران به ځین جوړ سي ادا به راځي در دې غوږو در دې ځای به نسي در دې پازه به داسې نسي او بیا ورته وایي چې زه هغه ستا مال یم هغه ستا بنډلان روپۍ یم چې پټولې به دي د الله حق دې نه ادا کوئ نن ځان ټینګ